نه ملګرو هیله ده روغ جوړ او صحتمند به وي. څنګه کولی شو بایننس کریډټ پیډ کې ټاسکونه حل کړو او له هغه سره ډالر وړیا ترلاسه کړو. ریوارډ یې هم ښه ده، هر ټاسک $5 $3 $2 $6 دغه شاوخوا تاسو ته ریوارډ درکوي. دا چې څنګه حلیږي، څنګه پروسه مخته ویسو، ویډیو ما سره تر پای وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. دوستانو تاسو به بایننس واس کې راشئ، لاندې به راشئ، دا ډول لاندې به راځئ، دغلته یو د جمع غوندې زیړ رنګ نښه تاسو ته درکوي، دا ګورئ. په دغه جمع نښه باندې به کلیک کوئ، دلته به کریټر سنټر باندې کلیک کوئ. کریټر سنټر چې مو ووهلو دلته اوس موږ ته یو بله صفحه راوازیږي دوستانو. دلته به تاسو په دغه کریټر پیډ آپشن باندې کلیک واخلئ دوستانو. ښه په دې مو کلیک کړئ، دلته ځینې ټاسکونه راځي، دا ګورئ زیاتره کوینونه ټاسکونه ورکوي او په هر ټاسک ریوارډ ورکوي. ریوارډ هم دلته لیکي او د هغه ټاسک د ترسره کولو ټایم هم دلته لیکي، چې یعنې دومره ټایم لپاره دغه ټاسک به دلته موجود وي او تاسې ترسره کولی شئ. ښه دغه لومړنی او دوم خو ما حل کړي، راځم تقریبا دریم یا څلورم ته یو دانه ټاسک ته راځم چې ژر یې تاسو ته حل کړم. راځم مثال همدا د پلمه ټاسک ته په دې کلیک کوو، دا لاندې زیړ رنګ غشی ده، په دې به کلیک واخلئ. پلمه کوین ټاسک مې راواړو، لاندې راځم، دلته ګورئ دی ځینې ټاسکونه دوستانو ورکوي، صحیح ده، ځینې ټاسکونه ورکوي، تاسو به هغه تکمیلوئ، دی تاسو ته پې ریوارډ درکوي. ټاسکونه هم دلته واضح لیکي. لومړی وایي چې فالو پلمه اون بایننس کوین، تاسو به په همدلته کلیک کوئ، تاسو ته یو صفحه راځي، دغلته فالو لیکلی، نو تاسو به پلم ټوکن څنګه کوئ، هلته به فالو کوئ، صحیح ده. یا زه به یو بل ټاسک ته ورشم چې هغې کې ما دغه اول او دوم نه یې ترسره کړی، چې مکمل په صحیح ډول تاسو ته وښیم. نو راځم دا یو ګورم، کیدای شي دې کې ما کوم ټاسک نه وي، دې کې مې هم لومړی او دوم کړی ده، را به شم یو دانه بل به دغه یو ته به راشم، دا به په لنډه کې تاسو ته حل کړم او طریقه به وښیم. ښه دا صحیح ده. دې کې دا وایي دوستانو لومړی چې فالو کوئ پلمه په بایننس سکویر کې، په د هغه شي نښه کلیک کوو، دلته اوس د دې کوین چې ده هغه صفحه راوړي، یا به موږ دلته فالو کوو. پورته فالو دغلته لیکل شوی ده، دغه فالو به ووهو، لږ صبر کوم ما ته راوړي دا د فالو مې ووهلو دوستانو، دا فالو شو. بیک بټن وهو، شاته راځو، نو ګورئ لومړنی ټاسک تکمیل شو. بعضې ټاسکونو کې دی وایي چې ټویټر هم فالو کوي، خو د ټاسک کې نشته ده. دلته دی دوستانو په دې ټاسک کې وایي چې تاسو به لږ تر لږه یو پوسټ جوړ کړئ، ګورئ دې کې واضح ویلي، یو پوسټ به تاسو کریټ کړئ چې هغه 100 عددونو څخه جوړ شوی، یعنې 100 کرکټرو څخه، او په هغې کې تاسو باید دغه شی وکوئ، آرټ پونچي، دا باید ټیک کړئ، او بیا دغه ګورئ چې تاسو ته لږ واضح کړم، دا ګورئ زینه نښه او دغه لیکنه به وکوئ، او بیا به ډالري نښه او ډبل بي په غټ حرف ولیکئ، یعنې دغه صفحې به دلته ټیک کړئ. خو د دې لپاره اسانه کار تاسو ته ښیم چې دا ټاسک اسانه تکمیل کړئ. دې نه به یو سکرین شاټ واخلئ. سکرین شاټ چې مو واخیسته، سکرین شاټ به مو وړاکی کوئ، صحیح ده، کرپ به یې کوئ، چې ته صرف هم دا دوم ټاسک پکې ښکاره شي. دا زه اوس کرپ کوم، صحیح ده، دا وړاکی مې کوم، کرپ شو. کرپ چې شو سیو به یې کوم، سیف چې مو کوو، اوس به لاړ شو چټ جي پي ټي ته. چټ جي پي ټي ته به موږ دا ټاسک ولیکو او ورته به وویلو چې دغه ټاسک کې موږ نه څه غواړي، هغه موږ ته ترسره کړه. نو چټ جي پي ټي موږ ته ترسره کوي، ځکه چې موږ ته کار اسانه شي. زه راځم دلته لومړی ورته دا عکس اپلوډوم، فوټو باندې کلیک کوم او زه به ورته څنګه کوم، دا عکس به لومړی دې ته ور اپلوډ کوم. ښه همدا عکس مې انتخاب کوم، دا چې مو انتخاب په سلیکټ وهم همدا انتخاب کوم او اډ باندې کلیک کوو لاندې، اوس زه دې ته لیکم دې ټاسک کې څه غواړي، صحیح ده، چې مو لیکو ورسنډ به یې کوي. اوس دا تاسو ته خپله وایي، نو اوس ګورئ دی موږ ته ولیکي که نه چې تاسو نه دا ډول څه غواړي، بیا اخر کې دې ته لیکي وایي زه کولی شم تاسو ته یو بیلګه جوړه کړم. موږ ورته لیکو جوړه کړه، صحیح، جوړه کړه. نو دا اوس موږ ته یو نمونه جوړوي د همدې ټاسک د تکمیل. انتظار کوم دا ورته سینډ شي، نو دا د سینډ شو. زه ورته لیکم چې په انګلیسي جوړه کړه، ځکه موږ ته هلته انګلیسي پکار ده، په انګلیسي، صحیح ده. اوس دا موږ ته په انګلیسي باندې د دې بیلګه جوړوي. نو دغه د جوړې که دا ګورئ دا د جوړ شو. اوس به په دې باندې دوستانو داسې ګوته ونیسئ، ګوته به مې یو دقیقه کېدی، دلته اوس تاسو ته آپشن درکوي، زه دا لرې کوم، ګوته پې کېدم، دا ګورئ سلیکټ ټیکسټ، په دې به کلیک کوئ، دغه ټیکسټ به څنګه کوئ، دا به ټول داسې روغ کاپي کوئ، صحیح ده، نور څیزونه یې مه کاپي کوئ. کاپي چې شو، زه اوس بیرته باینانس ته، صحیح ده، باینانس ته زه راځم ملګرو. نو اوس به بیرته په همدې ټاسک باندې کلیک واخلو، صحیح ده، زه پې کلیک اخلم، چې کلیک مو واخیسته، دلته به دا ګوته پورته کېدی او دا به داسې پیسټ کړئ. پیسټ چې مې کوز به یو کار وکړئ، ګورئ موږ ته هغې ویلي چې دغه 3 صفحې تاسو باید ټیک کړئ. اول دغه دا ګورئ 8 نبات چې لیکلی ده، 8 نبات، ټول ټاسکونه په همدې ډول تکمیلېږي. ښه دا ده، زه په دې کلیک کوم، دا 8 هم ورسره راولم،
نو په دې ډول مې راوستو دلته کاپي آپشن وهم. اوس د دې صفحه لاندې راځي دا ګورئ راغله دا اوس وهم دا داسې په زیړ رنګ کېږي چې په زیړ رنګ شو دوستانو بس دا وشو. دومن دی دغه یو شی غوښته دا ګورئ زینه غوندې نښه ده په دې داسې ګوته ږدم دا زینه مو ورسره کاپي کوم صحیح ده دا مې کاپي کړو. اوس دا هم کاپي وهم دا ګورئ لاندې بیا پیج راغی کلیک مې کړ بیا په زیړ رنګ شو. درېیمن دی ویلي چې دغه ډالري نښه او ډبل بي باید تاسو وهئ. زه په دې هم کلیک کوم کاپي البته ما ډیلیټ کوم زه مجبور اوس په لاس ولیکم ډبل بي. ډبل بي مې ولیکه دا لاندې ګورئ ډبل بي راغی ډبل بي ټوکن. نو زه په دې ډبل بي کلیک کوم نو دا ګورئ دا هم سره څنګه شو وصل شو. نو اوس به څنګه وکړو دوستانو دا به اوس پبلیش کړو. زه راځم پبلیش باندې کلیک کوم پبلیش چې مو دا ټاسک هم ګورئ تکمیل شو. په همدونه اسانۍ ټول په یو ډول تکمیلیږي ټول یو ډول تکمیلوي شي. لاندې راځو دوستانو دی بل څه غوښتي دي دی وایي چې تاسو باید په دې درې ټاسکو کې د $10 مقدار کنه $10 په دې ټوکن سپاټ ټریډ وکوئ $10 فیوچر ټریډ وکوئ $10 کنورټ وکوئ دا ټوکن. نو تاسو په دا درې وړه ټاسک تکمیلوئ. البته په دې کې شل غواړي په نورو کې لس غواړي $10. نو زه راځم لومړی به دې کې دوستانو دا د کنورټ ټاسک تکمیل کو بیا دا نور په خپله په اسانه تکمیلېږي. زه راځم په دا درېیم باندې کلیک کوم دلته اوس موږ د کنورټ صفحې ته راوړي. نو زه به لږ تر لږه د $0.2 یا د $0.5 څنګه کوم دا ډبل بي واخلم. په دې USDC باندې کلیک کوم دلته USDT انتخاب ځکه ما سره USDT د اکاونټ کې زه غواړم همدا ورته سواپ کړم. نو په USDT باندې مې کلیک کوم ملګرو. نو اوس دلته زه دی ویلي چې د $10 نو زه ورته د 0.3 لیکم ځکه دغه کانورټ برخه بدبختانه لږ څه فیسونه کټی نو کېدای شي 1 سنټه کټ کړي. لاندې آپشن وهم او دا اوس څنګه کوم کنورټ کوم. نو چې کنورټ مې کړ د اول ټاسک کې مونږ څنګه شو تکمیل شو پاتې $2 په دې کوین سپاټ ټریډ او $10 فیوچر. خدا چې مو کنورټ کو اوس به د 1000 به هدي څخه وځو. اوس چې دې څخه ووتو دوستانو ګورئ دا ټاسک شو. اوس دی وی چې تاسو سپاټ دې کې فیوچر ویلې دې کې سپاټ. اوس په دا سپاټ یا کلیک کو یا فیوچر فرق نه کوي تیار یو تاسو وایي. زه په دا لومړني سپاټ کلیک کوم چې په دې مې کلیک کړ دا ټوکن خو ما دلته کنورټ کړ. زه به اوس دا سیل کوم په دې سیل لاندې کلیک کوم او دلته BB USDT ته بیرته انتخابوم ځکه زه USDC نه غواړم. BB وهم ټوکن نوم BB او BB USDT ته. نو د $10 خو مال ته تیار دوستانو کنورټ کړي او راځم هغه خرڅوم. مارکیټ باندې مې کلیک کړ نو دا ګورئ تقریبا 25 سنټه شاوخوا یعنې رانه فیس کټ کړي هغه کنورټ. نو دغسې 10 سنټه 20 سنټه بعضې ټاسکونه فیس لري. ښه سیل وهم دا ده سیل BB وشو. د سپاټ ټاسک هم تکمیل شو دوستانو. اوس راځو د فیوچر ټاسک کې پاتې راځم دلته په فیوچر برخه کلیک کوم او د $10 باید موږ څنګه کو فیوچر هم تکمیل کو. نو دلته راځم BB کوین لیکم BB دغه د BB کوین راغی BB USDT ته کلیک مې کړ. راځم اوس دلته لومړی دا کراس باندې کلیک کړئ دا به ایزولیټ کړئ دا ایکس لا ایکس تیار څوک دی دوستانو خو دا $1 هم کم بیا یو څه ډېر کېدی او که نه مساوي. زه غواړم چې تقریبا 5x کېدم او په $15 دا کار کوم چې تر څو زر تمام شي. نو دغه سلش نښه دا 2 ډیټا پر راکم دا به وایي سپاټ نه فیوچر ته زه یو $15 انتقالوم تر څو دا ټریډ مې په واس شي. نو دغه د زه راځم ګورئ ټوټل به ما ته په 100 وازې لږې کموم هم نو $10 به برابر کم بګرا نورم کوم دلته ګورئ دلته لیکلی چې د $0.3 ته توجیږي. لانګ یا شورټر یو هیواز مو کو زر به بیرته بند کوم دلته نو دغه ته بند مو کو په دغه کار صرفا 3 سنټه موږ نه فیس کټ کړو. اوس که زه راشم کریټر پیډ ته نو دوستانو دا ټول ټاسکونه به ما ته اوس څنګه تکمیل شوي. زه راځم دوباره کریټر پیډ آپشن ته او تاسو ته ښیم چې ټاسک تکمیل شو که نه د تکمیل. کریټر پیډ باندې کلیک کوم د کوم چې موږ تکمیل کړو BB ټوکن ټاسک راځم په همغه بیرته کلیک کوم کم یو مې تکمیل کړی او دغه ده BB ټوکن 1.5 لک BB ټوکن فکر کوم ریوارډ ده نو صحیح ده 1.5 لک. لاندې راځو ګورئ ټول ټاسکونه تکمیل شول. ګورئ ټیکونه د ټولو ولګېدل. نو دغه ولګېدل او کله چې دوستانو دا ټاسک پای ته ورسېږي بیا دلته تاسو ته لیکي چې ریوارډ په دغه ورځ موږ ورکوو. نور ټاسکونه هم همدې ډول تکمیلېږي. زه که راشم اوپن لیډر باندې به کلیک کړم نو ټول په همدې طریقه تاسو تکمیلولی شئ. دا ګورئ بعضې یو کې بیا دی درنه غواړي چې ټویټر فالو کوي نو تاسو هم باید بیا بایننس سره ټویټر اکاونټ وصل کړئ. خپله دلته بیا آپشن درکوي چې ټویټر وصل کړئ. خپل ټویټر هم وصل کړئ او نور ټول ټاسکونه په همغه ډول دي. دا ګورئ په دا بعضو کې بیا ګورئ دوستانو $10 دی ټریډ او کنورټ غواړي. اوس ګوره دې کې لیکلي چې 10 خو په بل ټاسک کې 100 لیکلي نو بعضو کې په 10 وایي تاسو کوئ چې 10 او کوم کې چې 100 په 100 کوئ. نو په دغه ډول ټاسکونه تکمیلوئ او دا تاسو ته درکوي او ریوارډ ما وویل چې کله درکوي راځم زه تاسو ته یو دا نه ښیم چې ما پکې ګډون کړی. مثال په دې یو کې ما ګډون کړی د راځم د ریوارډ معلومات در کوم چې کله درکوي او چېرته بس تاسو ریوارډ راځي. مثال په دې کې ما ګډون وکړو پرون دا خلاص شو پیټ نیټورک. دا ګورئ ټول ټاسکونه مې ورته تکمیل کړي. اوس دی دلته لیکلي دي ښه
دغه ټایم د ریوارډ دلته لیکلي دي چې تاسو ته به ریوارډ په 10مې میاشتې د 20م تاریخ ستاسو ریوارډ هوپ ته درشي. نو ریوارډ هوپ به بیا په دغه تاریخ چې کوئ د هر ټاسک تاریخ لیکلی نو په هغه تاسو ته ټوکن راځي. نو دغه دوستانو د کریټر پیډ د ترسره کولو طریقه